ویلي عارف ته مونږ ویلې ځکه خلک تیر وغلې لیکن موږ له حال معلومه علم معرفت کې را فرق دی راځي په ذاتياتو کې بل اوصاف کې یو مفل غاړه بندوا تجاوز کړي الله وګوره دوی دا خبره پټول الله په قدر راوړو لا مې په قدر راوړو قد په ماضي قسم الله په وکی فقلنا من ویل لهم دوی لشي بزوغان خاشعين ذلیلان حال بدل مفسرین ذکر کوي چې یو بزوغان شو بل خوارم دریم سپګم کړي دا کوم چې موجوده بزوغان دار یا اولاد نه دا ځان له نسل دي ورسره کې اوس حکمت بیانې الله وی دا عبرت ته فائدت والے موږ له الله تنبیه راکړه چې ګور یو حکم شریعه چل ملمو جوړاوه امام الشر المالکی لیکي هر هغه هله چې پای باندې حکم شریع معطل پاتې کی یا ناروا حرام دی فجعلنا ان الله يوم غرزو دا کلم یا دا سزا عبرت چاله چې موجود او ما خلفو شکم رسري وعظ للمتقين تقوا ولا خلق الله عبرت کنا دا کړه دا سزا دي جنور څه اوس بل سزا بني اسرائيل کې دا عادت د چون چې راکې تعنت په سوالات دا آیت مقصد دا دی چې الله رسول تعالی کله خبره کړي صحیح حدیث کې خبره ته ثابت شو نو چون چې را مکوا دا څنګه نه معنا دا کړه تمړه چې په حدیث کې کوي چې څنګه وسب شي اوران کې در بني اسرائيل عادت دي الله یې غیر بش بیر مړي واقع مخه راکړه ظاهر معنا دا چې هغه مخ باز مفسرین ویل دا مخ کړه د دې لپاره به غوال علی شوا دیم قول د جمهور علما ابن کثیر دی دا مخ کړه دا چې ترتیب کې دا مخ کړه دیم د دې د ما بین کې التمزار او التمزار ایسو دا دلیل د جدا جدا واقعاتو دریم عبد الله بن عباس فرمایي د دوړ واقعو ما بین کې سلوي کاله مسافه نو مړې د چیرته ساتلې دی خو بیم کو نو به سوال پیدا واري دیږي التتا ودا مړې وې به باز هانو باز څه مطلب باز سره مړې راوالي دا باز څه پیوې خپل په سره وجنګوا دا بجوش ظاهر قولم داله وای قال موسی الله شکل وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی امر کوي ان تسبو بقره فعل غوابانی تسبو فعل مضارع ان مصدر په داخله معنا بذبح البقره شغاب علالک دا غواره کوی ظاهر قول دا چې دا غوې دی ته بقره تن غواره داتې درجه لکه شاد دلیل په ورسره صفات دي د خلکو دې بندگی کړو الله او حکم کوي چې لری کوي دا څنګه الہ دی چې دا لالی غوا تقسیمی غو خړل کېږي الہ خود شنی نو قالو دې ټول ورته ویلي آیت نشي مونږه وځوان غب شپ محزوان لکه مونږ پر خان دې څنګه استهزاء کوي نمبر بیا دا قال موسی علیہ السلام ویل اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين زپنین سم په الله تعالی باندې دین چې شم د جاهلانو پنین سم په الله زر جاهلانو نه دلیل پرې چې دا ټوکی مو کول لار جاهلانو خلکو کار دي دویم ته دا معلومه چې اعوذ بالله را ګوره پخانی کلمه را اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وحمزه درې اسم الفاظ راغلي بلکې سلور دی وسویل اشاره عمر څومره دي قالوا ولنا روایت کې راځي کدوې نفس یو غارانی ولې غوې بس خبره حلوه او دې سخت کړه لام سخت کړه قالوا دی ویلې دعا غواړم موږ له دربنه دی یبین لنا چې موږ بیان کې ما یو عمر سره غوا معلومه وا ما یې معلومه چې غواړي قال غویری انه یقول یقینا فرمای ان بقره دا یو غادا لا فارز زلن دا ولا بکر او نه وسوانه دا اوانن بین ذالک درمیانه د دې ما بین کې زړم نه دا نویم نه دا درمیانه د سیمونو زړم نه دا وړاندې
بکر کې وړه معنا چا کړی حدیث کې راځي البکر بالبکر نوې ځوانه ففعلوا كما شجدا سل امر کې دي شي هغه وکي چیرې ورې ذبح البقره دوی وجه درنګ پښتنه وکړه چې مړ رنگ یې سړي او په کوم انداز لري دا قالو دی ویلي دعا غواړم موږ درب نه دی یبین لنا چې موږ بیان کی مالون هارنګ یې سړي قال ویلي انه يقول يقيننا فرمای ان بقره ديغا صفراون زیړه پړک وی لون هارنګ دی خوشاله کیا کتون کې دی لرا دی مقام کې فاقعتون ویلي فاقعون ویلي سره یې چې ته پکار و مفسرین وی په اعتبار درنګ تصرف ویلي بار بار انسان خوشاله کوي چې کله د سړی وګوري الناظرین الیها دلیل لبدی چې بری جوړواله کی خوشحالي انسان لې عبد الله بن عمر نے دا تجربه نقل تور شی استعمال ولدا حرام نه دی خو لیکن انسان باندې خفقان راولي دی بل دعا کسب سره وی قالو دی ټول ویلې دعا غواړم موږ درب نه لري یبین لنا چې موږ بیان کې ما یا کسب دی غواسره یقینا دا ګډ وړ شو په موږ باندې دا واغ موږ باندې وای ګډ وړ شو و انه موږ یقینا کشر د الله غواړي لمحتد المقصد د برشي مفسرین وایي کدا کلمه ویل نه قیامت پورې وګرځي ان شاء الله کې دوم رسول نبی صلی الله علیه وسلم فاتو تقریبا سلوي خرج وحي بندوا سورہ کاف کې ویلي مسلې عظمت بیانې ان شاء الله کې څومره مسله ده ایمان کې به ان شاء الله ویل شي کنه عبد الله ابن مسعود احمد ابن حنبل ابراهيم نخعي اهل حدیث علما د دوی مسلک دا چې د استعمال ویل شي جمهور وایي چې نه دا به شک راغی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به تطبیق کړی چې اخر خاتمه له نسبت والے نه به ویل شي ځکه علم الله لدی او زمانه راحت شواله به موایا بيدا مسله چې یتیم غوا هغه رسول سره ډاکه شو دا واغه بس شریکل کړي او فشری قال ویلی انه يقول يقيننا فرمای ان بقره داغوار ذلنا دا چې ارزمه کړه ولي لا ذل لا معنا د غیرو ذل لا معنا مذلل ذل کړي شي نه ده تثير الارض چې زمکه چې کړي او نه فصل خړو کړي په دې دوه شینو باندې شیخ خرابې کی دلیل لبدي چې غوي باندې د ادو کار کې دي شي زمکه اړول ارټ تاول بل کار په مکو بار پوډي دیم قول لري تثير دابل صفت ولګوا قال وی موسی عليه السلام انه يقول يقيننا فرمای ان بقره ديغالا ذلیل نه دا تشير الارض زمکا اړي څه مطلب چې خوشي کی مستلا یو دم دی پول راکړی اړه کی زمکا راورانه او دا مسغ یو د مسغه علامه پس رم چرته خړوب کړي اندار ټینده تاو کړي مسلمانانه چې جوړ دی داغ نشه بده کی دوجه دی کارنا قالو دې ټول ورته ویل اعلان چې تبلغ او شرات کو کې په پورا بیان اعلان کړه ما کا دې فلن نو الله وشدا نو نږدې شلا کارو کې بهم چون چې راکوره خو اخر غیر شو چې شې شوس یو شی چې په طبيعت نه پزوره پورواړی حق معنا پورا بیان دي جنو اوس بل